बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा पदे کې مونږه بایو انرجیټکس چپټر چې موږ شروع کړی دی اکسیډیټیو بیس ته موږ رسیدلو او د هغې د ټولو نه اخرنی سټیج چې دی الکترون ترانسپورټ چین دی الکترون ترانسپورټ چین باندې هم کې ما په تفصیل باندې کړلی خو دلته کلاس 11 بایولوژي کې صرف تاسو ته اړیا در کومه چې الکترون ترانسپورټ چین چې دی دا څنګه نو الکترون ترانسپورټ چین کې موږ اول دا یاد وساتو چې یو زموږ سره ګلایکولیسس دی یو زموږ سره کریب سایکل دی یو ګلایکولیسس او یو کریب سایکل د هغې نه چې څه پیدا شي نو هغه بیا راځي الکترون ترانسپورټ چین ته او الکترون ترانسپورټ چین کې په هغې باندې خبرې کېږي نو یاد ساتئ کوم الکترون ترانسپورټ چین چې دی د دې مطلب دا دی په دا داسې یو پروسس دی چې په دې کې الکترون ترانسفر کېږي انرژي وړي بیا د هغې نه چې کومه انرژي خارجېږي هغه یو بل څیز پیدا کوي نو ځکه دې ته ویلی کېږي الکترون ترانسپورټ چین الکترون چې کله ترانسپورټ کېږي نو دا چې دی یو کړۍ جوړوي یو چین جوړوي نو ځکه دې ته ویلی کېږي الکترون ترانسپورټ چین څنګه کېږي اوله خبره دا ده چې کوم الکترون ترانسپورټ چین چې دی دا زموږ سره په یو ارګنل کې کېږي هغې ته موږ وایو مایټوکانډریا یو خبره شوه دویمه کې بیا دا ده چې زموږ سره یو NADH2 دی یو زموږ سره دی FADH2 NADH2 څه ته وایي FADH2 د دې باره کې ما پوره تفصیلا ویډیوګانې چې ما اپلوډ کړي دي دا دواړه چې دي دا کو انزایم دي او دا کو انزایم چې دي NADH2 چې دی په کریب سایکل نه او FADH2 ګلایکولیسس یعنی دا دواړه چې دي د کریب سایکل او د ګلایکولیسس نه چې دی دا په کریټیو فارم کې چې دی موږ راشي الکترون ترانسپورټ چین ته اوس په دې کې به څه چل کېږي چې د دې NADH2 او د دې FADH2 د دې به زموږ سره اکسیډیشن کېږي اکسیډیشن مطلب دا دی چې دا به د اکسیجن سره ملاویږي FADH2 او NADH2 دا به د اکسیجن سره داسې ډایرکټ نه ملاویږي خو د دې نه به الکترون وځي او هغه الکترون چې دي نو هغه به بیا ملاویږي د چا سره د اکسیجن سره د دې به اکسیډیشن کېږي نو چې اکسیډیشن کېږي دا دواړه کو انزایم چې دي نو دا به څه خارجي دا به دوه هایدروجن چې دي دا به ورکوي یا موږ وایو چې دا به دوه الکترون چې دي دا به ورکوي نو ټو اکسیجن will not directly accept by دلته کې ټو اکسیجن مطلب څه دی د اکسیجن نه دی خو دلته کې موږ وایو چې ټو الکترون کوم دوه الکترون چې کله خارجيږي د NADH2 او FADH2 نو هغه به چې دی ډایرکټ په اکسیجن نه ځي دلته چې کوم اکسیجن دی هغه زموږ سره مالیکولر اکسیجن دی په دې پام کې زموږ سره نو د دې به ډایرکټ اکسیډیشن چې دی نه کېږي نو دا چې کله اکسیجن له ځان رسوي نو دا به یو څو سټیپونه به ځي څنګه به ځي it passes through a series of electron carriers نو داسې څیزونه چې هغې ته موږ وایو الکترون کیریرز دا چې کوم دوه الکترون زموږ سره خارجوي نو د هغې د وړو لپاره چې دی الکترون کیریر دی دا به د هغې نه چې دی پاس کېږي ٹھیک شو چې هغې ته موږ کو انزایم ورته وایو یا ورته موږ وایو سایټوکروم نو زموږ سره د الکترون کیریر چې دي هغه زموږ سره کو انزایم چې دی په خپله هم کېدی شي او یا زموږ سره سایټوکروم چې دی کېدی شي دا به وړي اوس په دې کې څه چلو شي زموږ سره چې کوم NAD دی نو هغه چې دی NADH2 چې دی نو دا زموږ سره دوه الکترون چې دی ورکړي اوس دې دوه الکترون چې دی دا زموږ سره وکړو په دې کې د ریډکشن شوی دی NADH2 ته NADH2 نه چې دی دوه الکترون چې دی دا وودو دا دوه الکترون چې دی په دې سیریز کې به دا داسې پاس کېږي خو دلته کې د دې نه انرژي خارجېږي نو هغه زموږ سره ATP جوړوي ATP سره اډینوسین ټرایفاسفیټ انرژي کرنسي ده د سیل لپاره دا دوه الکترون به لاړ شي FAD ته FAD نه بیا د دوه الکترون پاس کېږي سایټوکروم ته اوس دا سایټوکروم چې دی دا زموږ سره چې الکترون کیریر دی نو دا به زموږ سره دوه الکترون ورکړي سایټوکروم سی له دلته کې به دا دوه الکترون چې کله دا ورکوي د دې نه به زموږ سره انرژي چې دا خارجېږي د ATP په شکل کې دغه شان د سایټوکروم سی نه به دا راشي سایټوکروم A ته دا ټول چې دي FAD شو دا زموږ سره په خپله کو انزایم دی ځکه موږ وایو چې الکترون کیریر چې دی زموږ سره کو انزایم دی او سایټوکروم سی نو دا پکې زموږ سره کو انزایم دی او دا زموږ سره سایټوکروم دی دا به جمع الکترون کیریر دی سایټوکروم سی به دوه الکترون ورکړي سایټوکروم A له د دې نه هم دوه الکترون چې راشي او دا چې کله الکترون د یو چین کې زموږ سره پاس کېږي نو ATP چې دی دا به جوړوي انرژي کرنسي په اخر کې زموږ سره دوه الکترون چې زموږ سره راشي نو هغه به څه جوړېږي هغه د اکسیجن سره میلاو شي او دا به زموږ سره څه جوړ کړي دا به زموږ سره جوړ کړي واټر نو الکترون ترانسپورټ چین د تفصیلا ځای په وکوئ نو زما په چینل کې کلاس 9 بایولوژي پلی لیست ته لاړ شئ هلته کې الکترون ترانسپورټ چین ډول تفصیلا په هغې ځان پوه کړئ په سمري باندې ځان پوه کړئ نو دا ټاپک چې دی دا وګورئ بار بار تاسو وګورئ تاسو پوه شئ نو دا الکترون ترانسپورټ چین چې الکترون چې دي نو هغه به چې دی یو چین به څنګه جوړي او دا الکترون چې دی دا به څنګه ترانسپورټ کېږي نو دې ته موږ وایو الکترون ترانسپورټ چین بیا په دې به چې ورپسې لیکچر چې دی انشاءالله ډېر زر اپلوډ کړم په دې کې کوشش ملګرو سره ضرور شیر کړئ تھینک یو ډېر